دوستانو سلامونه او ښې چارې خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ راته نن زه غواړم تاسو ته د تور بانجانو بوراني پاخه کړم البته تور بانجان چې کله موږ بوراني کوو کمپامي سره کوي به حد زیاته غوړي پکې مصرفيږي نو د دې لپاره باید څه کار وکړو چې غوړي کم جذب کړي او خوندور هم راسي نو د دې لپاره ما راخیستې ده یوه دانه هګۍ چې د هګۍ له سپینو به کار واخلو او زیړو نه نو د دې بانجان بوراني لپاره چې دوه دانې غټ تور بانجان دي ورته پکار دي دوه دانې هم رومي بانجان یوه دانه هګۍ غوړي ضرورت مطابق او ورسره دلته تاسې وینئ ووژه او وچ سده دلمه مرچ پودر یعنی د دلمه مرچو د سرو او دا هم روب چې ما ورته راخیستی ده او مستې او ورسره سده که تاسې نانا استعمالوي ورسره سبزی اچوي تازه ګشنیز استعمالوي او هغه نو په خپله خوښه ښه نو لیدونکو تاسې له ما سره تر پایه اوسئ او زه غواړم دا تور بانجان له پوست سره یې درسره پاخه کړم منظور مې دا ده چې د پوست یې نه ځینې ایسته کومه هم اقتصادي راځي او هم چې د ترکاریانو چې له پوست سره پاخه سي هغه خاصیت او هغه فایده یې وایي ډېره ده د ډاکټرانو له قوله اوس به اول بانجان زه ریزه کړم دومره ریزه کومه نه ډېر ډبل ده برابر دوستانو بانجان خو مې دا ریزه کړل دوه دانې بانجان ول نو اوس به په دې کاسې کې به واچوم دا یو څه غټه ده او مالګه به واچوم یو لس دقیقې به پرېږدم البته بانجانو بعضې بانجان چې ډېر ترخی هغه تاسې داسې هم کولی شئ چې دومره کې داسې څکه یې وکړئ په غاښ باندې داسې لږ غاښ لاندې کوئ معلومیږي چې تریخي مالګه بیا ډېره لږ وخت لږ ډېر غواړي چې ښه ډېرې اوبه یې ووځي خو دا ترخه هم نه دي خو بیا هم زه غواړم چې یو لس دقیقې پرېږدم اوس به دغسې لږ داسې چنګال غوندې کوم دا مالګه پکې ټولو بانجانو ته ورسیږي او په دې هم مطمئنه اوسئ بیخي د هګیو خوند پکې معلومیږي نه او بانجان چې ده ډېر زیات ښه پکې سره کېږي ډېر سوروالی ښه ښایسته راځي دوستانو دلته مې اور بل کړو او غوړي مې هم دا ور واچول او زه مطمئنه یم دا غوړي بېرته ماته پاته کېږي علت یې د هګیو د زیړ او غوړي به لږ ښه سره کړمه او دې باندې هم لس دقیقې تېرې شولې غوړي اوس یو څه سره سي فکر کوم چې سره شول اوس به تاسې دلته وینئ دوستانو په دې شکل به داسې دا رومیان په دې هګۍ کې وهو همداسې به دې هګۍ په زیړ کې وهو وبخښئ په سپینه کې وهو او غوړو ته به ورچوو او هم زر سره کېږي دا هم درته ووایم هم زر سره کېږي هم غوړي نه جذبېږي او د سره کېدا هم ډېر ښایسته سره کېږي په یو شکل بس کېږي اما دا لږ لوی و نو دې لپاره به زه د دوو هګیو سپین راواخلو بانجانو داسې اوبه ایستلي دي نو د دې لپاره دی داسې لږ څه بیا په غوړو کې څه ده هغه کېږي غوړي بادېږي نو لږ څه دی دا په لاس باندې داسې اوبه نورې وباسم داسې دې چنګال کړم دوستانو
دا تاسو ولیدل دا سره سول او غوړي هم په خپل ځای پاتې شول. دا د وینې دوستانو اوس به راسو د بلې مرحلې ته. دلته تاسو وینئ چې ما پیاز نه دي راخیستي. تور بانجان بوراني کې بعض خلک البته پیاز هم ورچوي، خو زه خپل پیاز نه ورچوم. په پیازو زه فکر کوم یو رقم داسې خوږ لګیږي. ښه، نو دلته به اوس زه همدا غوړي چې پاتې سول دې نه به زه دلته واچوم. دا غوړي 3 قاشقه مې ور واچولی او اوس فعلا بس ده. او دې نه علاوه څه ده تاسې دلته وینئ ما وږه او سره دولمه مرچ وچ دا مې راخیستي دي، دا به هم ور واچوم. دا اوس به او دا هم وږه پام کمی ټوله شان مې یو ځای ور واچول، هیڅ مهمه نه ده. او دې نه علاوه به ورته هغه ور واچوم کورکمن چې ډېر ضرور دی په تورو بانجانو کې. او دا وچه دڼیا یې بیا لږ څه په اخره کې په سر دوړوم او لږ څه به سره مرچ ور واچوم. دا به اوس لږ څه تفدې ته ورکوم، بس ډېر بې هم سره کوم نه. تاسې راسره یاستئ ګورئ. او دا بانجان چې تاسې وینئ دا رومیان دا به ورته داسې حلقه حلقه په دې چاړې ورته ریزه کوم. او مالګه نه ورچوم چون بانجان مې چې اول ریزه کړل او بیا مې چې پرېښودل لس دقیقې، نو ما هغلته مالګه پکې ښه پریمانه واچوله، نو هغه مالګه یې ورته کفایت کوي. مالګه خو ډېره ښه هم نه ده، که مالګه یې خبره باید دې سره ډېرې زیاته وکړو. بس همدومره بس ده. اوس به نو بانجان ور واچوم. دوستانو هیڅ کله دا منقل سیګولم کوم چون ډېر قوي ده، بیا هم تر څو چې زه بل شی راخلم شاید پکې سور شي. هیڅ کله هم بانجانو ته د ما په نظر چې اوبه نه دي پکار، په دې چې هم سره کړل هم نازک مې ریزه کړي دي، نو اوبو ته بیخي ضرورت نشته. دا به اوس لږ څه پیدا کړم. اوس به هم دا باقي مانده روب نه ده، دا به په سر ور واچوم. خو تر دې مخکې به دلته ما تاسو ته ویلي ول چې دڼیا لرم. دا وچه دڼیا چې ده دا ډېره میده کړې ده، خو دا په سر کې چې ده دا غټه غټه راغلې ده، کنې لاندې میده ده. دا باقي روب یې په سر واچوم، نو همدا شان بس ده. نو اوبه که ور واچوم نو بیخي اوبه شړېږي. او یو لس دقیقې په یو ټیټ اور یې چېږدوئ چې دم شي، نو بیا بعد هغه چې تیار ده. تاسو به راسره یاستئ وګورئ. ډېر ښه سره پخه سوي دي، وینئ دا د په غوړو راغلل، شلواد یې نیستلی ده. اوس به نو زه غوړي کې وباسم، تاسو راسره یاستئ. دلته مې غوړي کې اول دا تاسو وینئ مستې مې واچولې لاندې، او مستې هم وږه نه لري، لږ څه مې پکې قرت اچولي، چون په دیګي کې مې وږه ډېره اچولې ده، هغه بس ده.
دوستانو تاسو ولیدل تور بانجان تیار سول پاخه سول په سر باندې مې مستې واچولې او که چکۍ خلا ډېر خوندور راځي او که تاسو وینئ څه مې وچه نعناع پرې دوړولې ده او لیټس شبیت تازه شبیت مې پرې واچول او علاوه له دې نه یو 3 دانې سره مرچ مې په سر چې شو داسې د غوری باندې ښایسته سي د دې شان لپاره مې دا شان ایښي او کم فکرې په دې منځ کې څه ده یو غوزه وږه رانه پاته وله یوه دانه هغه مې هم ریزه کړه په سر مې ورته واچوله نو دا و د موږ د نن ورځې د تور بانجانو پخلی نو خدای دې وکړي دوستانو تاسو خوښ شوی وي مخکې ما لکه چې وویل بانجان په څو رقمه پخیږي په غوښې سره هم پخیږي کوفتې سره چرګ سره نو زه به په آینده کې نور رقمونه هم تاسو ته دروښیم او یو رقم یې هم همدا ده نو خدای دې وکړي تاسو د ما د نن ورځې ویډیو خوښه شوې تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم سبسکرایب لایک هېڅکله مه هېروئ هیله لرم خدای پامان